د لومړي ځل لپاره د لوګر ولایت د مرکز پل عالم اړوند د کنجک سیمې په نایب امان الله خان لوګري دریسو بستریز روغتون کې د عامه روغتیا وزارت له بودیجې څخه د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت د مرستیال والي د عامه روغتیا رئیس دیني عالمانو او یو شمېر روغتیا پالانو له لوري د وینې پرمختللی بانک او فزیوتراپي عصري څانګه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په راته مهال د لوګر مرستیال والي د اسلام مبین دین له نظره له یو مؤمن څخه بل ناروغ مؤمن ته د وینې د ورکړې او ژوند ژغورلو پر فضیلت خبرې وکړې او له خلکو یې غوښتل چې د الله تعالی د رضا لپاره په خپل خوښه د وینې بانک ته وینه ورکړي. د مسؤلیت په بنا غوښتنه د شکدا ده چې په کامل احترام، په کامل اعتماد، په کامل شفافیت، په کامل دغه پاک مسلک باندې په کامل معنی خدمت وکړي. پروګرام د موږ د وینې د بانک افتتاح په عین وخت کې د وینې راټولول پروګرام وو. نو وروسته له دې نه خوشبختانه ویلی شو چې موږ به په دغه شفاخانه کې د ضرورت په اندازه باندې وینه ولرو مختلف ګروپونه. دغه راز د روغتون مسؤلینو په دغه روغتیایي بنسټ کې د وینې بانک جوړېدل او فزیوتراپي څانګې فعالېدل د وینې کموالي او مساج برخو کې ناروغانو ته د معیاري او برابرو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره ګټور وګڼل او له خلکو یې د وینې بانک په بډاینه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. سرطاني ناروغۍ د کیموتراپي لپاره موږ وینو ته ضرورت لرو چې دغه ټول د وینې بانک له خوا موږ کولی شو چې د خلکو ته مرسته وکړو. معنی یو جسد واحده ده دا چې یو مسلمان په حادثه کې په تکلیف سي نو نور مسلمانان وینه ورکول ډېر اجر لري، ډېر ثواب لري. د ناستې په پای کې د وینې بانک بډای کولو په موخه د مسؤلینو، دیني عالمانو، روغتیا پالانو او خلکو له لوري په خپله خوښه د وینې ورکړې عمومي کمپاین پیل شو.